دا چې د شراب نه مخ نه وړي دا چې د شراب نه مخ نه وړي ستا د مخ کتاب نه مخ نه وړي زبردست ما جانان په ګل باندې ویشتلې دی ما جانان په ګل باندې ما جانان په ګل باندې ویشتلې دی رسمن د جواب نه مخ نه وړي واه 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 زبردست ستا غزل غزل خبره نام خدا ستا غزل غزل خبره نام خدا ملغلره ملغلره نام خدا د پښتو ادب لهر سنپ نظر د پښتو ادب لهر سنپ نظر کټپې دی کسندره نام خدا ګرانو مینوالو ستړي ماشي احترامات نه کې هله مې ومني په دغه امید چې روغ جوړ او خوشاله بوي اریان د وړي مخبرونه د هندار لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږ د تل په سر دا هڅه کړې ده چې د هندارې په سکرین تاسو ته داسې د کار او د معیار ادیبان لیکوالان شاعران درو پېژنو نو نن په دغه لړ راغلی او شمالي وزیرستان علي خیل همزونی کلی ته چرته چې سوګوار د ور صاحب ژوند کوي نن به د سوګوار د ور صاحب سره د ژوند په حق له د سره خبرې اترې کوو او د شاعرۍ په حق له خبرې اترې ور سره کوو شاعري به هم ترې نارو نو راځي ملګرو چې په خپل پروګرام کې سوګوار د ورته هر کلی وای په ټولو ناول ز په خپل پروګرام هنداره کې سوګوار د ور صاحب تاسو ته مینا هر کلی ستړي ماشي یا ستړی ماشي ډیره مهرباني مننه ډیره شکریا اریان صاحب مننه سوګوار د ور صاحب لکه څنګه په ادبي دنیا کې تاسو د سوګوار د ور په نوم پیژندل کېږي که زموږ مینوالو سره مخبل لنډ شن پیژنګلو وکړه نو دا به ډیر خوي مخبل نوم امان شاه دی د شعر په دنیا شمه سوګوار تخلص ته غوړه کړی ده د لخل کلیه فلن په لخل کلی ژوند کوم مننه سوګوار د ور صاحب د شاعرۍ آغاز مکلنه کړی دی اریان صاحب تقریبا د سلاس او تکولا بشي چې زه شعر لیکم شعر میدون ته راغلایم صحیح یا ایسا پرې لګیا همو ته ګوډه هڅه کوم لګیا شعر لیکم ٹھیک سوګوار د ور صاحب داسې کوم استاد یا شخصیت چې هغه نه تاسو باقاعده زده کړې دي یا ترې نه متاثر یې بالکل مو استوز مو سره په څنګه شنوسته به قرار صاحب چې د په هر میدون شه دی یا د په غاشي مش سره منډه ترړې کړې دي نه صرف زه بلکې د کلیو د علاقې نه را داسې ډېر نوي شاعرون بخنه وړو لیکوالون دي چې هغه سره دای کوشش کو مرسته ور سره کو منډه ترړه ور سره وای لکه مو د ادبي استوز به قرار علي خیل صاحب دا ډیره مننه سوګوار د ور صاحب داسې کوم ادبي صنف ته نظم د غزل د نثر دی چې تاسو ته زیات خوندر کوي او زیات مکار هم پکې کړی اریان صاحب غزل مې خوش صنف ته او لکه په غزل شه ذکر کا غزل لیکم خوان رو کوي خواهش مې دا چې په نثر شه چار وکه خو لکه غزل مې ډیر د خواهش صنف ته او په غزل شه فلحال چار کا غزل لیکم مننه تر دې د موسمره غزل لیکلی وی کتاب وتر نه چاپ شي یا مې چاپ کتاب شتاو کنه یارا خو اریان صاحب غزل ډیر دی کتابه بي خو زخپل هغه شعري صلاحیت یا ډیر تنکای غنو دې جوګای نه غنه چې دو دایدا د کتابه بڼه لکه خپل کو صحیح کوشش پکې چې یو استوزونه و د ملګری غاوي صحیح کوشش وی مش سره امداد وی ان شاء الله دا سیورز بارو شي ان شاء الله چې کتابه باندې با خپل کو ان شاء الله خدای دې وکړي چې تاسو دې ته وتوانه غيو کتاب چاپ کړئ دا سې کوم ادبي تنظیمونه دي یا ټولنې دي چې هغه سره تاسو باقاعده تعلق دي بالکل وحدت ادبي ټولنه همزونی امیر چې هغه سرپرستی اعلی مو سره په څنګه شه به قرار علي خیل صاحب نوسته یې سره مو تړاو دی هغه سره مو شمولیت ته په غشه لکه شامل سوګوار د ور صاحب د پروګرام په دې شبو کې به زمونږ مینوالو ته یو دوه درې غزل ډلې کوي نو دا به زیات خوند وکړي مننه ولې ناریان صاحب ارشاد غزل ده د درد او د پرهر په دایره کې اوسېدو د درد او د پرهر په دایره کې اوسېدو یو څوک مې د نظر په دایره کې اوسېدو
به خدایا په ژوندوني باندې چاته نشو ټیټ به خدایا په به خدایا په ژوندوني باندې چاته نشو ټیټ د سر به مې د سر په دایره کې اوسېدو څه زبردست دا بیا اورم دا شعر به خدایا په ژوندوني باندې چاته نشو ټیټ د سر به مې د سر په دایره کې اوسېدو رخکلې مې وکر خله کرداره د معیار رخکلې مې وکر خله کرداره د معیار عمل مې د اثر په دایره کې اوسېدو ډېره شبنم کزان کتره کتره پاشله یو په ګل شبنم کزان کتره کتره پاشله یو په ګل خو بیا هم ګل د لمر په دایره کې اوسېدو ډېره د عشق په تقدس یو چاو تود بحث شروع د عشق په تقدس یو چاو تود بحث شروع یو څوک جوړ د منظر په دایره کې اوسېدو سګواره بیا هم چا سره جلا نه کړو پښتون سګواره بیا هم چا سره جلا نه کړو پښتون د لر او کدبر په دایره کې اوسېدو زبردست سګوار صاحب ډېره مننه نور به سره شریک کوي مننه بل غزل ده ارشاد قسمت آن تر چې هر چاته دی ور وپېژندم قسمت آن تر چې هر چاته دی ور وپېژندم دومره د خوار کړم چې دنیا ته دی ور وپېژندم زبردست دا بیا قسمت آن تر چې هر چاته دی ور وپېژندم دومره د خوار کړم چې دنیا ته دی ور وپېژندم نه مې د ځان پاتې شوم نه شوم د جانان په برخه نه مې د ځان پاتې شوم نه شوم د جانان په برخه د بېوسۍ تورې بلا ته دې ور وپېژندم زبردست دومره یوازې یم له ځانه توومه غېږه دومره یوازې یم له ځانه توومه غېږه د تنهایۍ و انتها ته دې ور وپېژندم چل یې ورځي خو روغېدو ته مې زړه نه ښه کوي چل یې ورځي خو روغېدو ته مې زړه نه ښه کوي داسې نه ترسه مسیحا ته دې ور وپېژندم هیڅ یو کمای دې سره خوړل یا باقي پرې نه ښودو هیڅ یو کمای دې سره خوړل یا باقي پرې نه ښودو درد ته غربت ته او ژړا ته دې ور وپېژندم منم په ما سوګوار دې دا احسان ضرور کړی دی منم په ما سوګوار دې دا احسان ضرور کړی دی دا چې د خپل زړګي درزا ته دې ور وپېژندم ډېره الله سوګوار د ور صاحب یو دوه غزل نور در نارووم بیا به خپله مرکه راغونډوو بل غزل داریان صاحب ارشاد ستا د مخ تصویر را سره پاتې دی ستا د مخ تصویر را سره پاتې دی بس دغه جاګیر را سره پاتې زبردست ستا د مخ تصویر را سره پاتې دی بس دغه جاګیر را سره پاتې دی نوره مې د هر څه وي بایللي خیر صاحب نوره مې د هر څه وي بایللي نوره مې د هر څه وي بایللي خیر شکر چې ضمیر را سره پاتې دی څه زبردست نه یم ملا خو دومره دا چې بس نه یم ملا خو دومره دا چې بس ښه د بد توپیر را سره پاتې دی ستا تصویر مې زړه پورې نیولی وي ستا تصویر مې زړه پورې نیولی وي تا د درد اکسیر را سره پاتې دی ستا کدو قامت مې پکې نغښتی ده ستا کدو قامت مې پکې نغښتی ده څو کرښې تحریر را سره پاتې دی نه یم یوازې په نشتون کې ستا نه یم یوازې په نشتون کې ستا د غم سفیر را سره پاتې دا شعر بیا ویا نه یم یوازې په نشتون کې ستا د غم سفیر را سره پاتې دی زه مې خپل راتلونکي ته خوشبیني یم زه مې خپل راتلونکي ته خوشبیني یم خوب هم یې تعبیر را سره پاتې دی همدومره واریان صاحب یو بل غزل را سره شریک اخري بیا به مرکه راغونډوو بل غزل به انشاءالله در سره شریک دا چې د شراب نه مخ نه اوړي دا چې د شراب نه مخ نه اوړي ستا د مخ کتاب نه مخ نه اوړي زبردست ما جانان په ګل باندې ویشتلی دی ما جانان په ګل باندې ویشتلی دی رسمن د جواب نه مې مخ نه اوړي زبردست ما ته مې ټول ژوند نغمه کړی دی ما ته مې ټول ژوند نغمه کړی دی ځکه د رباب نه مې مخ نه اوړي څه زبردست نن هغې ډلۍ کې ګل راوړی دی اریان صاحب نن هغې ډلۍ کې ګل راوړی دی زار له انتخاب نه مې مخ نه اوړي
ما ته پکې ګل ستاسې راښکاري ما ته پکې ګل ما ته پکې ګل ستاسې راښکاري دا چې د ګلاب نه مې مخ نه وړي دی بله بدرنګ سګوار هم بیاولی دی بله بدرنګ سګوار هم بیاولی دی ښه نه خراب نه مې مخ نه وړي زبردست سګوار دور صاحب د پروګرام په دې اخري شیبو کې به زموږ مینوالو ته او د ځوان کل ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ اریان صاحب ځوان کل ته دا پیغام ده چې تعلیم صرف تعلیم که چیرې موږ د نیو سره سم تلل وړي بیا پچار دو چې موږ تعلیم حاصل کړي ډیره مننه مهرباني شکریه ډیره مننه سګوار دور صاحب چې موږ ته خپل قیمتي وخت وایستو په پروګرام هنداره کې مو را سره نستې وکړو ګرانو مینوالو دا و سګوار دور صاحب چې د سره مو د شاعرۍ په هکله خبرې اترې وکړه او شاعري مې هم ترېنه واروله اوس د پروګرام په آخر کې ما اریان دور ته او بیقرار علي خیل علم دور او سګوار دور ته راکړه اجازت تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم د خدای په امان